مایند ګیګز انټرټینمنټ. نن به موږ تاسو ته د یهودي ښایسته مرغۍ باره کې قصه کوو. خوږو ماشومانو وایي چې یهودي ښایسته مرغۍ وه، په ځنګل کې اوسېدله او هغې ډېر زیات غرور هم کولو. په هغه ځنګل کې نور هم بلا ډېر زیات مارغان اوسېدل. چونکې دا ځنګل کلي ته نږدې و، نو د کلي واړه ماشومان به خلکو چکر له هم راوتل. دې مرغۍ ځان باندې ډېر زیات غرور لرلو. یو ورځ یو طوطي د مرغۍ خواله راغلی او ورته وویل: اډو خط پته دې نه لګي مرغۍ ښکارې نه. غرور والا مرغۍ ورته وویل: ته ګورې نه، زه خپل وزرې پاک کوم، ځه خپل کار کوه، ځه چېرته خپل کار ولټوه. په دې ورته طوطي غوسه شو او وویل چې ډېر زیات غرور ښه شی نه وي، د دې سبق به یو ورځ تا ته میلاویږي. همدغسې څو ورځې بعد په ځنګل کې د کویل سالګره وي. ټول مرغۍ رایوځای شوي وي او د پارټۍ پروګرام جوړوي. کوتره پکې وایي چې نن به ډېره زیاته مزه وکړي، نن به پارټي ډېر سور کوي. طوطي ورته وایي چې بالکل ستا خبره رښتیا ده، نن به ټوله شپه پارټي کوو او ډېر خوند به تیلو. یو سایډ ته کارغه ناست دی، هغه وایي دا د غرور نیاز څه کوي، دا چا راغوښتې ده. په دغه کې کویل ورته وایي چې دا ما راغوښتې ده، دا هم زموږ د ځنګل یو ښه حصه ده. په دې باندې ټول غلي شي او خپل خپل کارونه شروع کړي. څوک ګلونه راوړي او څوک د خوراک دپاره میوه راټولوي. خو دا د غرور نیا یو سایډ ته ناسته وي او هیڅ هم نه کوي او ټول مرغۍ دا محسوسوي چې دا صرف خوراک او انجای له راغلی. دا طوطي ټوله وینا وکړي. د دې نه پس د طوطي ملګرتیا کارغه وکړي چې دا د غرور نیا بیا دلته څنګه ناسته ده. خو په دې باندې هغه ودي ښایسته مرغۍ ډېره زیاته غوسه شي او ټولو ته وایي: تاسو ځان څه حسابوئ؟ زه په دې ځنګل کې د ټولو نه ښایسته، چمکداره او نایابه مرغۍ یم. زما په شان بله مرغۍ داسې نشته دی او د ځان ډېر صفت وکړي او په مخه روانه شي. ټول د پارټۍ خپل خپل کارونه کوي او پارټۍ کې هم دې ښایسته ودي مرغۍ سره خبرې نه کوي. همدغسې ټول پارټي ښه تسلۍ سره انجای کړي او پارټي ختمه شي. بله ورځ همدغه ځنګل ته یو کورنۍ چکر باندې راغلې وي. هغې چونکې پهله ځل دغه ځنګل ته راغلې وي، هغه دا ځنګل ډېر خوښ کړي او ماشوم وایي چې دا څومره ښایسته ځنګل دی. پلار ورته وایي بالکل دا ډېر مزېدار ځنګل دی، دلته بدل بدل ځناور میلاویږي. په دغه خبرو کې د دې ماشوم نظر په دغه ښایسته ښکلي ودي مرغۍ باندې پرېوځي. هغه ډېر زیات خوشحاله شي او پلار ته ووایي چې ما ته هم دغسې مرغۍ پکار ده، زه به دا خپلو دوستانو ته هم ښیم. پلار ورته ووایي چې او بالکل ډېره زیاته ښایسته ده، د هغوی هم ډېره زیاته خوښه شي. د دې مرغۍ د ګیرولو دپاره هغې د سوچ نه کار واخلي او د څه جال پروګرام هم ورله جوړ کړي. د دې باره کې د هغې پلار د خوراک کې څه دانه او څه نمکین په ځمکه باندې وغورځوي او هغه ووایي چې دې نه پس به انشاءالله دا زموږ په جال کې خامخا راځي، ځکه چې نمکین او دانه د دې مرغو ډېره زیاته خوښوي. څه ټیم بعد د هغه ودي مرغۍ په ځمکه باندې نظر پرېوځي او هم هغسې لاندې راشي. څنګه چې هغه لاندې راشي او خپل خوراک کې مشغوله شي، دوی د شانه راشي او مرغۍ ګیره کړي. همدغسې هغې یې خپله ټوکرۍ کړي او همدغه شان ټول ماشومان او ټول ډېر زیات خوشحاله شي. ماشوم وایي چې دا ډېره زیاته مزېداره ده. خور یې وایي چې داسې مرغۍ به د دې نه مخکې چا نه وي لیدلې او زه به دا ټولو ته ښیم، ټول به ډېر زیات خوشحاله شي. دغه شان د هغې ملګري طوطي او هغه کویل دا دواړه همدغسې وویني او د هغه کورنۍ وروسته روان وي. څنګه چې دوی ډېر زیات مزل وکړي، نو دا کورنۍ ستړي شي او د یو غټې ونې د لاندې کینی او انتظار کوي چې لږ دمه شي. ټوکړۍ هم یو شاته پرته وي.
څنګه چې د دې مرګري موقع به منځي نو دواړه د دې ښایسته مرغۍ لاندې راشي او کویل ورته ووایي چې ته څنګه زر د دې په جال کې راغلی، ته ولې دومره نه پوهېدې؟ هغه ورته ووایي چې بس ګیره شوم، بیا به داسې نه کوم، خو دې ځای کې زه ډېر زیات پریشان یم. طوطي هم ورته ډېرې ردې بدې ووایي چې تا خو موږ سره به خبرې نه کولې، اوس ځان دومره غرور کولو، اوس ګیره شولې. هغه په ماپیانو شي او د دواړو نه ماپیاني وغواړي چې اوس ما د دې ځای نه بهر کړي. په دې رحمدلۍ باندې هغې دواړه ډېر زیات خفه شي او زر ورته کویل د وتلو طریقه وښایي چې داسې به وکړي چې کله دا کورنۍ واپسي کوي او ستا یا ټوکرۍ ته ګوري نو ته به داسې وکړي د مرګ نخرې به وکړي او ځان به مړ کړي چې بالکل به خوځې نه، ساه به نالې او چې هغوی ته بالکل داسې ښکاره شي چې دا خو بالکل مړه ده. همدغسې به طوطي هم ورته وویل چې بالکل همدا طریقه بالکل صحیح ده، موږ به همدې طریقې سره تاسو بچ کولی شو. هغه کورنۍ چې څنګه د ټوکرۍ کولاو کړي نو چې ګوري هغه مرغۍ په ټوکرۍ کې مړه پرته. پلار یې چې څنګه په ټوکرۍ نظر پرېوځي نو وایي اوهو دا خو دې ټوکرۍ کې د دې مرغۍ ساه خفه شوې ده. ماشوم ورته وایي بابا زر تر زره دا ټوکرۍ نه را بهر کړه. چې څنګه مرغۍ ته موقع میلاو شي هغه بره والوځي او ونه کې کښېني. ټول کورنۍ هغه ته هسې په کتو باندې حیرانه پاتې شي. همدغسې د اودي مرغۍ غرور ختم شي او ټولو ملګرو سره بیا یو ځای کښېني. خوږو ماشومانو دا وه د اودي غرور والا مرغۍ قصه چې غرور یې اخره کې ختم شي او بیا ټولو ملګرو سره ښه د مینې او د خلوص نه کار اخلي. خوږو ماشومانو غرور ډېر بد شی دی، د غرور نه ټول عمر ځان بچ کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ډېره مهرباني. الله مو خوشحاله او آباد ساته.